د واتس اپ یو دوه سټینګه د نن په ویډیو کې مې درته د واتس اپ یو دوه داسې سټینګونه راوړي دي دوستانو چې هغه ولږو کسانو ته معلوم دي او زیاتو کسانو ته چې دی هغه نه دي معلوم. هغه کم دوه سټینګه دي دوستانو و دې دوو سټینګو ته چې دی هغه زموږ تاسو ډېر زیات ضرورت هم دی چې موږ خپل په واتس اپ کې وکړو او د دې سټینګ څخه چې دی هغه خوند واخلو. خو دا دواړه سټینګونه چې دی هغه موږ تاسو ته نه دي رامعلوم خو ضرورت مې ورته ډېر زیات دی. نو څنګه کولی سو چې په واتس اپ کې دا دوه سټینګه ځان ته معلوم کړو او کار ځینې واخلو. نو د نن په ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې دا کم دوه سټینګه دي چې په واتس اپ کې راغلي دي او موږ تاسو ته نه دي معلوم. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. راځئ چې زه د موبایل او سکرین ته چې په ګډه سره ځان ته معلوم کړو چې دا کم دوه سټینګه دي چې موږ او تاسو ته نه دي معلوم. تاسو به خپل واتس اپ چې دی هغه خلاص کړئ. د واتس اپ ته خلاصېدو نه بعد به تاسو دا درې ډاټ ته چې دی هغه راسي. دلته چې تاسو کله رالاست دوستان تاسو به لاندې سټینګ ته راسي. سټینګ ته چې تاسو کله رالاست اکاونټ ته چې دی هغه راسي. اکاونټ ته چې رالاست پرایویسي ته به راسي. پرایویسي ته چې تاسو کله رالاست دوستانو دلته کې تاسو ګورئ دا چې دی هغه لیکلی دی که چیرې تاسو دا بند کړئ د دې کم کار دی دوستانو. که چیرې تاسو راولاړ سئ دا بند کړئ نو دلته که اوس تاسو ته هر څوک میسج راواستي هغه که ویډیو یي اډیو یي ټیکس یي هر څه یي هر رقم میسج چې تاسو ته راواستي تاسو به هغه میسج وګورئ خو ستاسو هغه ملګري ته نه شو کړي چې آیا د زما میسج کتل دي که نه دي کتلی. ډېر یو خوندور سټینګ دی. د اکثرو کسانو دا غوښتنه هم وه چې ته موږ ته دا سټینګ راوښیې چې موږ څنګه کولی سو چې خپل په واتس اپ کې دا سټینګ وکړو. نو لازمي په خپل واتس اپ کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ. او دویم سټینګ چې دی دوستانو هغه دا دی ډیفولټ میسج ټایمر. دا دوستانو د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی دوستانو که چیرې تاسو وغواړئ یو چاته میسج ورواستوئ ویډیو تصویر هر څه چې تاسو ورواستوئ تاسو کولی سئ چې دلته کې خپل ټایم سلیکټ کړئ. هغه که 24 ساعته وي که 7 ورځې بعد وي او که 9 ورځې بعد وي. یعنې که تاسو چیرې یو تصویر ورواستوئ دلته کې تاسو 24 ساعته سلیکټ کړئ نو ستاسو تصویر چې دی هغه به اټومیټیکلی 24 ګنټې بعد چې دی هغه ډیلیټ کیږي. دا هم ډېر یو خوندور سټینګ دی. لازمي په خپل موبایل کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.